الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر الحمد صلاة وسلام وروسته د انقلابونو په بریا کې د ملتونو ولسونو د ملاتړ رول هر نظریه که حق وي که باطله خو چې تر شا ولسونه پرګنې نه وي هغه د بري تر پړاوه نه رسېږي. انبیا علیهم السلام د تاریخ انقلابي شخصیتونه دي. د کومو انبیا علیهم السلامو تر څنګ چې ولسونه نه دي ولاړ هغوی انقلاب بري ته نه ده رسولی. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو جلالی پیغمبر چې د ټوله مبارزه سیاسي ده هغه ونه توانېده چې انقلاب د بري ته در شره ورسوي. د دغه نابوده او د دغه نااهله قوم له لاسه د دې بې تربیه قوم له لاسه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د سینا په دښته کې له هجرت نه وروسته هلته اوږده موده پاتې شول. الله تعالی خپلې وعدې ورسره رښتینې کړې خو قوم ته الله تعالی امر وکړ چې خپل موسی علیه السلام ته چې خپل قوم د جهاد دپاره آماده کړه. او قوم په ځواب کې وویل چې فذهب انت وربک انا هاهنا قاعدون. ته د خپل رب په مرسته جهاد ته لاړ شه موږ دلته ناست یو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه مشران د سینا په دښته کې د دې نابوده قوم له لاسه زرې زرې وفات کړل. موسی علیه السلام په خپل ژوند کې د انقلاب بری ونه لیدل. په همدې توګه بل تاریخي دلیل چې ګورو لوط علیه السلام د صدوم په سیمه کې الله تعالی دغه بدبخته قوم ته او دغه بد اخلاقه قوم ته الله تعالی واستو. د دې کار لواطت و. نو لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره د هاران دی. ملایکې د عذاب راغلي د جبریل په شمول باندې دا په انساني بڼه وې. بڼه دا معنا لکه موږ او تاسې چې یو تصویر په یو تلویزیون کې ګورو نو دغسې په مثالي شکل باندې دی تشریف راوړ. نو لوط علیه السلام ډېر خفه شو. نو قوم یې راغی د حجرې دروازې ته یې لغتې بندې کړې او ویل یې دا مېلمانه راوباسه چې موږ له دوی سره بده معامله کوو. نو لوط علیه السلام وویل چې لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید. کاشکې چې زما ځواک وای او ما یو قوت ته پناه وړې وای او ما له تاسو سره مقابله کړې وای. نو د دې نه معلومه شوه چې ولسي ځواک ډېر مهم دی. چې ولسي ځواک نه نو هېڅ یو فرد بری نشي ترلاسه کولی. په همدې توګه امام الانبیا سالار انبیا محمد صلی الله علیه وسلم په مکه کې د بتپالو زور نبی اسلام ونه توانېدی چې هلته مسلحه مبارزه پیل کړي. خو کله چې رسول الله مدینې منورې ته مهاجر شول د هجرت نه وروسته بیا انصارو مهاجرینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان قربان کړ. د بدر د غزا په ورځ باندې نبي علیه السلام عامه شورا دایره کړه. په دې کې سعد بن معاذ پاڅېدل او د نبي اسلام سترګې د انصارو طرف ته وې. سعد بن معاذ ویل چې ای د الله پیغمبره که ته برق الغماره پورې موږ ځغلی او سمندر ته موږ وغورځئ موږ ځانونه قربانو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوو د هجرت نه مخکې نبي علیه السلام د انصارو نه د عقبې په دیارلسم نبوي کال د عقبې په درېیم تړون کې نبي علیه السلام د انصارو نه ژمنه اخیستې وه چې که زه مدینې ته مهاجر سمه نو ما ته به تاسې پناه راکوئ. نو ټولو په یو اواز وویل چې ته به مدینې ته د مهاجر په توګه نه راځې بلکې ته به د مدینې د سردار په توګه راځې. نو نبي صلی الله علیه وسلم د مدینې د سردار په توګه بیا هجرت وکړ. او په قرآن پاک کې الله پاک نبي اسلام ته فرمایي یا ایها النبي حسبک الله. پیغمبره تا ته الله کافي ده ومن اتبعک من المؤمنین او بل هغه مؤمنان چې ستا پیروان دي. نو د اسلامي انقلاب په بري کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتوانېده چې د 23 کلونو په موده کې د جزیرة العرب له جغرافیې نه بتپال جاهلیت په ګونډو کې او دلته شرک او کفر د تاریخ کندې ته وسپاري. نو د دې انقلاب په بري کې درې فکتوره مهم دي. یو د رسول الله خپل مقام، د رسول الله منزلت او مرتبه، د رسول الله شان، بل قرآن او بل د صحابو اتلولۍ او قربانۍ او سرښندنې. دا تر ټولو مهم دي. د افغانستان ستر انقلاب چې په شلمه صدۍ کې موږ درې ستر انقلابونه کړي دي او د دریو سترو ځواکونو سره زموږ ملت مقابله کړې ده. نو په دې کې زموږ د ملت سرښندنه شامله ده.
د انګریزي استعمار په خلاف، بیا د اتحاد جماهیر شوروي په خلاف، د صلیب په خلاف زموږ د ملت سرښندنې هېڅکله د هېرېدو وړ نه دي. افغان ولس په شوروي یرغل کې 2 میلیونه قرباني ورکړي او 10 میلیونه ملت مسافر سه مهاجر سه. دا د تاریخ سترې قربانۍ دي، خو دا ملت تل قرباني ورکوي، خو بیا د دې ملت د قربانو سره ډېر محدود خلک نخرې کوي او له دې سره د دې د قربانیو سره لوبې کوي. د انګریزانو د شکست نه وروسته د افغانستان د استقلال نه بعد د دې ملت له ارمانونو سره لوبې وشوې. د اتحاد جماهیر شوروي له شکست نه وروسته د دې ملت له قربانیو سره لوبې وشوې. تل ملت له پامه غورځېږي او ملت ته په سپکه سترګه کتل کېږي. په داسې حال کې چې د صلیب په مهال ما ته یو مجاهد قصه کوله چې زموږ کلي ته چاپه راغله. په دې چاپه کې امریکایي لښکرې وې، داخلي ایجنټان هم ورسره مل وو. نو د کور خاوند وویل چې تاسې به دلته استئ، خو مجاهدینو ویلې چې موږ وځو او موږ مقابله کوو. خو د کور خاوند ویل چې تاسې هم دلته اوسئ، زه له تاسې سره خپل اولاد، خپل اهل و عیال ټول قربانوم، نو تاسې به وځئ نه. نو بالاخره چاپه شاوخوا کلي ولټول او الله تعالی مجاهدین موږ رابط وساتل. یو بل مجاهد ما ته قصه کوله چې موږ د واوره اورېدله، د ژمي موسم و، موږ د یو کور دروازه وټکوله، نو د کور خاوند راووته او ویې ویلې چې تاسې یو 2 دقیقې صبر وکړئ. موږ 2 دقیقې وروسته کوټې ته داخل شو چې کوټه کې پرده لګولې وه. موږ ورته ویلې دا پرده دې څه لګولې؟ ویې ویلې یوه کوټه لرم او اخوا ته مېرمن او بچي دي او همدې خوا ته به تاسې زما مېلمانه یي. موږ وویل چې موږ هېڅکله به دلته شپه نه کوو. موږ سړي قسم وکړو چې زما د په الله سوګند دي، تاسې زما د عزت، زما د پت او د دې خاورې د ازادۍ لپاره تاسې دا سترې ستومانې ګالئ، تاسې له ما نه تللی نشئ. نو بالاخره هلته بیا هغه د دوی اکرام کوي، چرګه ډالۍ او خپل کور کې څه څه دي نو هغه مجاهدینو ته په مخ کې دي. تاسې ګورئ د هندوستان د انګریزانو وتل مهاتما ګاندي هغه د هندي ملت پیشوا دی، ټول ملت د ده تر څنګ ولاړ و. په همدې توګه د چین په انقلاب کې چیني ملت د ماو تر څنګ ولاړ و او په همدې توګه د روسیې په انقلاب کې د لینین تر څنګ روسي ملت ولاړ و. او په داسې حال کې چې لینین اتریش کې و، خو له اتریش نه انقلاب رهبري کړ. په همدې توګه د فرانسې انقلاب ولسونو راوړه، خو بیا ولسونو پکې واک درلوده. متاسفانه افغان ولس چې قرباني ورکړي او بیا دې ملت ته څوک د سړي په سترګه نه ګوري، دا ښه کار نه دی. له ملت نه انزوا، له ملت نه لرېوالی، دا به ښه دی. موږ ته پکار دا دی چې موږ د انقلاب د ارمانونو لپاره یو له بل سره په ټغر کېږو، د خپلې خاورې د استقلال لپاره، د استقلال لپاره، د ثبات لپاره. استقلال خو اوس موجود دی، خو د استقلال د ساتنې لپاره یو د انقلابونو ګټل دي، بلې ساتل دي، خو ساتنه به د ګټلو نه ګرانه وي. ډېر لوی چیلنجونه دي د افغان ولس لپاره. موږ د افغانستان اوسنیو مشرانو ته دعا کوو الله تعالی دې توفیق ورکړي چې له ملت سره په یو ټغر کېږي او په یو اتفاق او د ملت او د دې ترمنځ په فاصلې وي او ملت د دې نه قربانېږي او دې د ملت ته قربانېږي، ځکه چې دا قربانۍ ملت ورکړي دي، دا یوې ډلې نه دي کړي، یو فرد نه دي کړي، بلکې دا قربانۍ د ملت دي. موږ به خپل ملت ته سپک ونه ګورو. الله دې زموږ ملت ژوندی لري، الله د افغانستان ژوندی لري. د افغانستان ملت خو د قربانو ملت ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.